سلامونه، احترامات او نیکې هیلې. زه یم سمندر یوسفزی. د تحقیق په حواله باندې موږ خبره کوو چې په تحقیق کې د موضوع د انتخاب څه اهمیت دی، موضوع څنګه پکار ده. موضوع چې کوم دی نو زموږ سره عام که فرض که موږ مضمون لیکو نو د هغې دپاره موضوع خو ډېره په اسانه باندې راغوستې کیدی شي او هر قسمه موضوع باندې یو سړی د خپل خیال او فکر مطابق بحث کولی شي. خو چې کوم د مقالې د لیکلو باندې مقاله یو سړی لیکي نو د هغې دپاره د موضوع انتخاب هغه ګران هم وي، مشکل وي. بیا زموږ سره دوه قسمه تحقیق وي، یو په ذاتي توګه باندې او بل په سرکاري یا په سندي حواله باندې. نو په سندي حواله خو ډېر زیات ګران وي. د هغې وجه دا چې یوازې د محقق خوښه او ناخوښه نه وي، بلکې د دې سره نګران هم وي، سرکاري مختلفې کمیټې هم وي او د هغې نه چې هغه تېرېږي راتېرېږي نو دا ډېر زیات ګران کار هم وي. به هر حال زموږ سره چې کوم دی نو د تحقیق د موضوع انتخاب چې کوم دی نو د هغې دپاره دوه طریقې دي. یو طریقه خو دا ده چې اول موضوع خوښه کړي شي او بیا هغې له نګران کتې کېږي، او دویمه دا ده چې اول نګران وکتې شي او بیا موضوع پکار ده. خو د تحقیق چې کوم پوهان دي هغوی دا وایي چې موضوع دي د محقق په خپله خوښه باندې، بیا که وروسته د هغې متعلقه نګران کتل وي نو باید چې هغسې وکتلی شي، خو موضوع د محقق خپله پکار ده. او دغه د موضوع په حواله باندې ریچارډ الټیک خبره کوي. هغه یو سوال راپورته کوي چې موضوع منتخب کول ګرانه ده او که رشته ګرانه ده. د دغه سوال مطلب هم دا دی چې لکه څنګه چې یو رشته کول د ټول ژوند چې کوم دی نو ځان له ملګری کتل هغې انتخاب کول مشکل وي، دغسې د مقالې لیکلو دپاره، د تحقیق د لیکلو دپاره یا چې کوم دی نو د په سندي حواله د تحقیق دپاره دا ډېر زیات مشکل په دې وي چې زموږ سره که فرض که په دې خبره باندې هم تحقیق وکړي شي چې کومو خلکو تحقیق کړی دی په کومو موضوعاتو باندې او د هغې څېړنه وکړي شي، نو زما خپل خیال دا دی چې تقریبا د نیمې نه زیات خلک په خپلو تحقیقونو باندې خفه دي او هغوی چې کوم دی نو په دې خبره باندې یا په زور ورته پلی شوي او یا چې کوم دی نو بس تېروتي. دا یو ډېر زیات ګران کار وي او د موضوع انتخاب وي چې نیم کار دی. او بیا زما خپل خیال داسې دی چې که فرض که د صحیح موضوع انتخاب چې دی نو دا 3 حصې کار دی. بیا خو او د دې ټولو کمیټو نه منظورېدو نه پس چې د کومه موضوع مختص کړی شي دا 3 حصې کار دی. او یو چې کوم دی نو هغه صرف ذاتي د کړاو دی، خو هغه دومره مشکل نه دی. دویمه دا ده چې په چا باندې لکه څنګه چې وویلی شوه چې یاره موضوع په چا باندې ورته پل نه دي پکار، چې د نګران دي بیا وروته بیا دي ورته خلک ووایي، ځکه چې د خپل ذهني تړون د هغې موضوع سره نه وي نو هغه بیا هغسې ښه تحقیق نشي کیدی. او زموږ سره د انګریزۍ یو لیکوال دا وایي چې یاره که فرض که څوک یو هلک ته ووایي چې ته د یو پلانی جینۍ سره مینه وکړه یا هغه جینۍ ته وایي چې ته د هغه هلک سره، خو چې د هغوی خپل زړه نه وي نو دغه لکه څنګه چې دغه کار نشي کیدی، دغسې د موضوع انتخاب چې څوک بل چاله ورکړي شي نو دغه هم نشي کیدی او په سمه توګه باندې نشي کیدی. ګیانچند یو خپله واقعه را نقل کړي هم به دی د اهمیت په حواله باندې چې یاره تحقیق چې کوم دی نو یا څېړنه د څېړنې لپاره چې کومه موضوع ده دا د محقق خپله پکار ده. هغه دا وایي چې یاره ما یو موضوع یو جینۍ له ورکړي وه چې ته په دې باندې کار وکړه، زه چې کله وایي د هغې ادارې نه بدل شوم نو څه وخت پس هغه جینۍ هغه موضوع بدله کړه په خپله باندې. او د موضوع په انتخاب کې بله ضروري خبره دا ده چې اول په دې باندې چونکې سندي تحقیق یو داسې څیز دی چې دا په دې په حواله باندې په مکمله توګه باندې تحقیق کول غواړي چې په داسې قسمه موضوع باندې بل چا خو کار نه دی کړی. او کله کله موږ داسې وي چې یو کس په یو موضوع باندې کار کوي، په هغې باندې یا شوي یا په بله اداره کې روان وي، نو په کار دا ده چې دغه ټولې خبرې په ذهن کې او د هغې نه پس چې کوم دی نو د موضوع طرف ته خپل ذهن وساتي، خپله خوښه وساتي. 3 قسم خبرې دي چې موضوع په ټاکلو کې هغه کېږي. یو لومړی دا دی چې موضوع څنګه پکار ده، دویمه دا ده چې موضوع څنګه نه ده پکار. یو خبره دا شوه چې موضوع څنګه پکار ده، دویمه دا ده چې موضوع څنګه نه ده پکار، او دریمه دا ده چې د موضوع لټون دې ولې وشي. دا موضوع باندې لپاره چې دا کوم لټون کېږي نو دا ولې دې وشي، څه وجه ده. وړاندې خبره چې مونږ کوم وکړه چې موضوع څنګه پکار ده، نو په هغې کې
ضروري دا ده چې موضوع داسې پکار ده چې د دغې محقق پکې خپله دلچسپي وي، خپل ذهني رجحان یې دغې طرف ته وي او تحقیق پې هم کېږي. داسې موضوع به هم وي چې په هغې به د ده به دلچسپي هم وي، د ده به د ذهني رجحان هم وي، د ده به خوښ هم وي، خو په هغه چې کوم په دغه موضوع باندې دی چې کوم تحقیق کول غواړي هغومره وپې نه کېږي. نو بیا پکار دا ده چې دې دغې دریو خبرو ته وګوري چې تحقیق پې کېدی شي که نه، او د ده ورته ذهني تړون ورسره شته او که نشته. بله داسې ده چې موضوع داسې پکار ده، تحقیق خو په هر څه کېدی شي، خو تحقیق داسې پکار دی او موضوع داسې پکار دی چې په هغې باندې علم سیوا کېږي، هغه څه فایده کېږي، هغه چې کوم دی نو د عوامو د دلچسپۍ هم سبب وي. داسې نه وي چې هغه بیا چې کوم دی نو په المارو کې پراته وي او څوک یې ګوري او تاسو په خپله تاسو به پته وي چې ډېر مقالې داسې دي، ډېر تحقیقونه داسې دي چې هغه د خلکو د دلچسپۍ نه دي او یا چې کوم دی نو هغه د علم که وګورې نو علم نه سیوا کوي. نو دغه پکار دا ده چې یو سړی ځان له موضوع خوښوي نو چې هغه داسې وي چې هغه علم سیوا کوي او خلکو ورسره مینه دلچسپي ده وغیره ورسره وي. بل دا دی چې ښه موضوع داسې هم وي چې هغه بین العلومي وي، په هغې کې چې کوم دی نو هغې موضوعات د نورو موضوعاتو سره چې کوم دی زموږ سره کوم د سوشل ساینسز دي یا د نور علمونه چې دي د هغې سره چې کوم دی دوه علمونه یو ځای کېږي نو هغې کې دا ګټه ډېره دی چې هغه د بل دوه علمونو د یو ځای کولو سره زموږ سره مثلا که فرض که داسې شي چې ادب او تاریخ، ادب او سیاست، ادب او فلسفه، ادب او قانون یا ادب او شریعت، نو زموږ سره دوه دغه چې کوم دي علمونه دا یو ځای کېږي او په دې کې چې کوم دی نو دا ښه موضوع ده. دویمه خبره مونږ وکړه چې موضوع څنګه نه ده پکار. نو د موضوع چې څنګه نه ده پکار هغې کې زموږ سره چې کومه وړومبۍ خبره داسې ده چې داسې موضوع نه ده پکار چې په هغې باندې مخکې کار شوي، نه دي موضوع دومره وړی چې په هغې باندې کار نه کېږي او نه دي دومره پراخې چې بیا یې راټولولی نه شي. نو یو متوازنه اندازه لګول غواړي چې په کوم څومره پورې په حدود دی قابو کولی شي. دویمه خبره مونږ دا وکړه چې موضوع څنګه نه ده پکار. نو موضوع داسې نه ده پکار چې نه ډېره وړی نه ډېره پراخې چې بیا یې راغونډولی شي، نه داسې موضوع چې مخکې پې کار شوي، داسې موضوع نه ده پکار چې په هغې باندې دی بې خوبه لیکل نشي کولی چې په ده باندې یا څه مذهبي دبا وي یا معاشرتي دبا وي یا چې کوم دی نو په داسې ژوندي سړي باندې دی کوي چې د هغه د وجې نه چې کوم دی نو دی بې خوبه لیکل نشي کولی یا چې کوم دی نو حقیقتونه نشي وړاندې کولی. موضوع داسې هم نه ده پکار چې مناظراتي چې بس مناظره شروع وي لکه څنګه چې زموږ سره په دیني حلقو کې چې کومې مناظرې کېږي. داسې موضوع هم نه ده پکار چې د هغې سره ستا شدید جذبات تړلی شوي یا چې کوم دی نو شدید نفرت دې ورسره وي. د هغې وجه دا ده چې بیا به ستا نو غیر جانبدار نشي پاتې کېدی. داسې موضوع هم نه ده پکار چې د هغې په وجه باندې په حاشي خورېږي، معاشرې ته نقصان رسي. او زموږ سره بلا داسې موضوعات شته چې هغې باندې کار کېدی شي او کار پې خلکو ډېرو خلکو پې کړی هم دی خو پټ ایښودی دی اوس یې رایستې هم نه شي. نو د هغې وجه داسې ده چې معاشرې ته د هغې نه نقصان زیات دی د پیدې په ځای باندې. داسې هم نه ده پکار چې هغه دې محض د تذکرې په شان وي یا چې کوم دی نو د مردم شمارۍ په شکل کې دي وي چې خلک یې بس صرف ګوري حساب کتاب او یا چې کوم دی نو د تذکرې په یو شکل کې دي. زموږ سره چې کوم دی نو درېیمه خبره مونږ دا وکړه چې د موضوع لټون ولې پکار دی. نو د موضوع لټون ځکه پکار دی چې څومره په یو څیز پسې لټون کېږي دومره به د ښه نه ښه موضوع خلک د هغې انتخاب وکړي شي. او کار خواسیم خلک کوي چې ښه کار وکړي او ښه موضوع باندې کار وکړي. زموږ سره بلا داسې خلک شته چې د هغوی پېژنګلو په ژوند کې صرف او صرف داسې موضوع وي چې هغه همدغه خپل تحقیق د وجې نه چې کوم دی نو د هغوی شهرت تر اوسه پورې شته او خلک یې هم په هغه تحقیق په وجه باندې پېژني. هغه یو سندي تحقیق چې دی نو د هغې په وجه باندې پېژني. دې نه علاوه چې کوم دی نو چې په عمومي توګه مونږ وایو نو موضوع داسې هم پکار ده چې هغه افاقي وي چې هغه د ټولو خلکو دپاره یا چې کوم دی نو د یو خاص ځای دپاره محدود نه وي یا چې کوم دی نو د یو خاصو خلکو دپاره محدود نه وي. که په افاقي نو به ډېر خلک ګوري، د ډېرو ځایونو خلک به یې ګوري. دغه ټولې خبرې په نظر کې ساتل او د هغې نه پس چې کوم دی د موضوع انتخاب وکړی شي نو په هغې باندې چې بیا کومه څېړنه کېږي هغه به ډېره ګټوره هم وي. هغه به دته په ذاتي توګه باندې محقق ته هم فایده وي او کوم میدان کې چې دی کوي د هغې دپاره به هم دا د خیر یو ګټه وي.